اوریدونکو دا د مارکو بازار ده. محمد یاسین هلمند نه راغلم دغه مایان مې استعمالوي چې یو د پارمي یو وطني ډیر شوقیان چې دي دغه روش د افغاني ګرانه دا مالونه په کلدارو باندې دي ډیر مشکل سره خلک مخ کړي دي تعالی په سپیشل نامه هټوله ورده کې زړه اساس کوم چې فوټ حاضر مې خبرانه کې مونږ سفر لرو مارکو بازار ته. مارکو بازار کې د خوړو پر متن اسلامي خبرونه تکړه او لخترون څخه پامه السلام علیکم قدرمن لیدونکو خدمت نیم چې روغ جوړ به اوسئ. نن راغلی یاستو ننګرهار ته بیا د مارکو بازار ته. نن به زه تاسو ته د مارکو د دې چې کوم خواړه پخیږي تاسو به دې په اړه معلومات درکړم او د هوټل والا سره به غږیږو او خپرونه تر پایه پورې سره وګورئ. ځان د معرفي راغلی نوم بلال دی اوسېدونکی چین ولسوالۍ او فلحال د مارکو په بازار کې بس دغه د کباب کاروبار دی دکانداري ته لګی یو بس وخت ساعت ته تېرېږي بس څنګه بس د دې ځای د مشهوره خواړه کوم یو دي چې خلک د ډېر ځایونو ته راځي؟ مشهوره خواړه خو زموږ په بازار کې روش دی د شینوار روش ډېر مشهور دی او بل دا نری غوښه ده د پسونو او د سیرلو او دغه شیانو دا پکې خواړه مشهور دي نور ډېر نه دي بس نو رقم خواړه دي. د کوم ولایت نه ډېر خلک دلته راځي؟ کوم ولایت خلک د خواړه خوښوي؟ نو دلته خو بس داسې ده چې موږ له ولایت د بېداني خلک ډېر راځي د دغه بر ولایتونو خلک ډېر راځي. اوس لکه واخلې د هلمند دغه ستاسو د فراه هغه غزني هغه او پلو داسې نور د افغانستان ولایتو خلک چې کوم دي دا ډېر راځي. خلک کوم سیزن کې خلک ډېر راځي؟ ژمي کې ډېر راځي. اوړه مارکو بازار له ګرمي ژمی زموږ بازار ښي. دلته کوم خواړه پخیږي چې مثال نمونه راته واخلئ؟ دلته موږ سره کباب پخیږي میان پخیږي سرکړي چرګان پخیږي روشونه پخیږي پلو پخیږي لوبیا دال همداسې ډول خواړه دي. نور دا یو رقم بل رقم هر شی پکې شته. مننه خیر اوسئ. بس تاسو نه یو جهان مننه تاسو راغلی زموږ پښتنه مو کړه الله تعالی مو روغ جوړ او خوشحاله و آباد سلامت اوسئ. قدرمن لیدونکو موږ سره پاتې شئ د نور سره موږ غږیږو تاسو ته به موږ معلومات ټولوو او دلته به دې سره غږیږو تر پایه موږ سره ملتیا وکړئ. دغلته مخکې یو هغه پخېدل او کړایان. سلام علیکم وروره کومې؟ لکه ځان معرفي کړي وروره. نوم مې اقرار ولی ده او مارکو کې مې هوټل ده. مارکو کې د هوټل ده. څنګه ده کاروبار څنګه ده؟ ښه ده شکر الحمدلله. دا دلته کوم خواړه پخېږي کولی شي دلته موږ ته راوښیي؟ دلته چې دي د روش دي او روش ډېر ښه خوند کوي. خواړه خو ډېر پخېږي خو د مارکو مشهوره خوراک چې ده روش دی. روش دی کولی شي موږ ته راوښیي؟ ولې نه نو والا تاسو د مارکو بازار روش درښیو او دلته ده دا د سیلي روش ده. دا د پسه روش ده. پسه روش ده. کوم ډول خواړه خلک دلته خوښوي؟ یاره ډېر شوقیان چې دي دغه روش راغلي دلته. د روش دي روش کې بیا خو څو رقمه دي کوم روش دي؟ د پسه روش خلک ډېر خوښوي. پسه د غواړو یو بل نوم ده پټه دانه ورته وایي او هغه بیا څه رقم ده؟ هغه چې دی هغه دغه یعنې نه واز د تاو کې سیخانو کې وپېري هغه چې پاخه کې هغې ته پټه دانه وایي هغه هم ډېره مشهوره ده د شینوارو داړه. کیلو په څو ورکوې بیا ده؟ دا کیلو چې دی مونږ په 1500 افغانۍ باندې راوړو او خوراک چې دی مونږ بیا په 2500 افغانۍ باندې ورکوو. ولایتونو څخه خلک راځي اکثره خلک زیاتره خو مونږ ته همدغه د کابل هغه ځکه ښکاري چې د پورته ولایتونو راشي مونږ ټول په کابل حساب وکړو نو د کابل خلک ډېر راځي دلته. یو ښه خاطره خو دې د هوټل پورې وکړه؟ نه د هوټل پورې یعنې کوم راځي دیګ سوځولی اوسي اوس هم بس دغه 15 منټه مخکې وتېره شوه چې یو 3 چرګانې راوړي چې په ډېر په منډه یې پاخه کړه نو هغه هم چې ور واچول د ښه نم پسې خراب کړه. خو بیا استاد را سره و نو سیسټم یې برابر کړه جوړ یې کړه. دا نور دیګونه دې م راته وښیي که مثال داسې راوښیي چې موږ ته خو نه معلومېږي او دغه مینهوال ته ورښیي چې کوم غږ خوړل دا چې دی دې ته ماش دال ویل کېږي. ډېر مشهور دي. مشهور دغه دی
او روش هم ولید دا چې دا چرګ دی دا بلاد کا او دغه بیا دا چې دا قرما او دا چې دی خو والو دلته چې دا خلک ډیر شوقي د روش دي هغه روش چې د پسه د غوښې نه جوړوي سیلي د غوښې نه جوړوي او د چرګ د غوښې نه پټه دانه هم خو هغه دلته چې دلته ډېره پټه دانه مشهوره ده هغه ډېر کم خلکو ته میلاویږي د پټه دانه مینوالو تاسو ته به زه دلته نور معلومات هم درکوم نام خدا بیروبار هم زیات ده او هیله مند یم چې خپرونه تر پایه پورې موږ سره وګورئ مینوالو تاسو به د هوټل په اړه تاسو ته معلومات درکو موږ نه مخکې ماشومان روان دي او راځو دلته چې چپی کباب والا هم راګیر کو نو دې سره به مرکه وکړو هم دې راته معرفي کړي عزت کباب عزت کباب نو د دې کباب په اړه که لږ موږ ته لږ معلومات راکړي څنګه دي کوم خلک دا خوښوي کوم ماډل کې خوښېږي دا خلک دا کباب خو بس دغه کباب خو جوړو دا کاشکړو والا کاشکړ والا څوک غواړي څوک ساده غواړي څوک قیمه غواړي خامه قیمه مو سره ورکول تا خوراک په څو ورکوي خوراک شپېته افغانۍ ورکو د کوم ولایتونو نه خلک راځي دي کباب خوړل خلک دا کابل نه راځي او ښار نه خلک ډېر راځي بعد د شینوارو نه ډېر خلک راځي بازارونه څنګه دي بازارونه ښه دي الحمدلله څنګه شاګردان لري دلته ورسره ساعت دې تېر ده او الحمدلله شاګردان دي راسره کوم وخت کې خلک ډېر راځي ورته دې خوړلو ته دې خوړل ته بس د جمعې پوره ډېر خلک راځي په کوم سیزن کې هم راځي خلک داسې کله دا مالټو باغونه وي که نه په جمعې پوره زیاتره ډېر خلک راځي مینهوال ډېر زیات دي مننه خیر اوسه استاد خوشحاله اوسه سلامت اوسه مینهوالو موږ سره پاتې شئ خامخا بیروبار زیات ده او غواړو چې دلته نور هوټلونه دي دې سره به همغږېږو موږ سره مالتیا وکړئ او تر پایه وګورو مینوال دلته بل مای والا موږ سره ده غواړو سره خبرې کړو سلام علیکم وعلیکم سلام ستړي مه شئ بخیر راغلی هر کله راشئ ماما دا مای په اړه کې وایي څو ساعته کې پخېږي دا مای خو بس داسې ده چې بس اور چې برابر یې د نغري سیسټم برابر یې تقریبا داسې وی چې 15 کیلو مین چې موږ ورواچوو بس 60 منټه کې پخېږي که دا دوکان دغه دواړه ستا دي او دا دواړه ما خدای دې زماني بس خدای را کړي دي بس موږ پې لګېږو بس کوم ماډل مای دلته خلک خوري کوم ماډل یې ښه دي دلته خو بس دوه رقمه مای استعمالېږي چې یو د پارمي یو وطني او یو رقم نور درې رقمه مایان دلته موږ استعمالوو وطني مایان څنګه خلک یې استفاده کوي وطني مایان ښه دي وطني مایان ډېر خوري خو ګران دي هر سړی نشي خوړی دلته ځوانان هم دي بس دوی ته لکه چې پخوي دا که بس دا خو همدغه ځوانانو په خدمت کې لګیا یو همدغه برکت په دغه ځای کې پراته وي دا چې رانشي او دو چې ونه خوري او دو چې ونه خوري موږ به څه شی وکړو سلام علیکم وروره وعلیکم سلام څنګه که ځان راته معرفي کړو وروره کوم ځای محمد یاسین هلمند نه راغلم دغه مایان ته هلمند څخه راغلی هو که نه ملګري مې صفت راته وکړو دا ښه مایان پخېږي دلته دا لکه چې اول ځل ده هو که نه اول ځل مې مخکې نه وې راغلی نه ماما دې ونه غولوي نه ماما خو لاس ډېر خوږ دی ومې خوړل خوند یې درکړ هو خوند هر څه متر ودرېږم ځان دې معرفي کړي السلام علیکم رخیص جوړ د ادریس ما د لغمان ولایت نه د اما زامن مې د هلمند نه چکر ته راغلي دي راغلو مارکو ته نو زما یو اما زه د مای شوقي ده نو مایان مشکل نشته مایان بخورو کنه د شینوار کې خروش د شان ډیر مشهور دي چکر در اوسې چکر راغلی ها مننه خیر اوسې سانه هم مننه اوس خوشحال لیدونکو دلته راغلو دلته ګورو چې ځوانان لګیا دي او مای پوسوي دین څخه به پوښتنه وکړو چې کوم رقم مای دي سلام علیکم وروره نوم دې نوم مې ارشد د چین ولسوالۍ میدانه کلي اوسېدونکی ما دلته خو مایي مانشیر سلور رقم مایي راځي ډېر ښه مایان دي دلته ښه په اطمینان سره پخوو کوم مای دلته خلک ډېر خوښوي او د کوم مای څخه تاسو استفاده کوئ موږ خو دلته مانشیر استعمالوو خو هر رقم مایي شته دی خو دلته چې کم راځي که نه دا مانشیر دی دې ته دا سلوري چې کم دي که نه هغه دلته ډېر نه میلاویږي او هغه غټ مایان دي دا
ښه ګزاره کوي هغه بیخي غټ هم نه دي او بیخي هغه واړه هم نه دي ګزاره حال دي بس دا دلته ښه خلک خوښوي ریټ هم ښه دی او خرابېږي هم نه دا ښه مال دی څخه د مایانو ځي پېښور دي که وطني دي دا د پېښور نه راځي بیا جلال آباد ته ځي هغې ځای نه بیا موږ ته بیرته دلته را انتقالېږي یو کاټن په 11,000 ریټ خبره ورځې خبرې دي که نه ورځې ریټ دی کله ارزاني کله ګران وي چې باران شي بیا ډېر ګران وي که نه ځکه چې هر سړی راځي او مهي خوري په کوم سیزن کې مایان خلک ډېر خوري بس دغه جدي سیزن کې ډېر خوري ځکه چې جدي شي او یخني شي که نه څنګه چې وریځ شي او باران شي بس دا میانو ته یو دم خلک رامنډې وایي مننه خیر اوسې مننه خوشحاله اوسئ لیدونکو موږ سره پاتې شئ او انداز زو د نور ځوانانو سره هم غږېږو دلته نام خدا بیروبار ډېر ده موږ سره پاتې شئ زموږ ملتیا وکړه پرون به تاسو ته معلومات درکوو لوی بازار ده او خلکو سره غږېږو سلام علیکم ورور جانه که ځان دې رامعرفي کړي وعلیکم السلام نوم دی او د کومې سیمې څخه یې امداد مې د ګولۍ څخه د ګولۍ څخه څنګه دي بازارونه څنګه دي ښه دي انشاءالله ګزاره کوي بس یخني شته ده والله ښه ده ښه کاروبار سره څنګه یاست بس والله کاروبار نشته بس ګزاره کوي انشاءالله ګزاره کوي سره د ژمي شاوخوا ته هوا ګرمه ده خلک اخلي نه بس دومره نه اخلي ګزاره کوي بیا هم چې مجبور یې اخلي ښه صحیح ده خیر اوسئ مینهوالو راځئ موږ سره پاتې شئ او دلته به غږېږو تاسو ته به دلته مونږ تاسو ته د مالټو وملټو سترګې ونه لګېدې پې او دلته د انار دي املوک دي او سلام علیکم ماما جانه نوم دې چا ده او د کوم ځای څخه یې ماما نوم مې اسلام الدین ده دا چین ولسوالۍ څخه چین ولسوالۍ څنګه ده بازار کاروبار څنګه ده بس کاروبار ولاګې خوند شته له کلدارې دي او کلدارو نه یو شی هم نه دی جوړ د دې کلدار نه تاسو خوشحال نه یاستئ نو نه کلدارو نه یم خوشحاله ولې دا کاروبار مو په افغانۍ بیا نه کوئ بدل د افغانۍ چا سره شته نه افغانۍ چاته وي بس هغه چې افغانۍ کمه وي باندې نشي وګورل صحیح ده خیر اوسئ ماما خوشحاله اوسئ السلام علیکم ماما جانه وعلیکم سلام جوړ بخیر نوم دې وایه او د کوم ولسوالۍ څخه یې نورولي منوم ده د اسکې مینې ولسوالۍ څخه یم څنګه ده ماما کاروبار څنګه دی ځای کې لا ضرور چې کاروبار خرابه دی افغانۍ ګرانه ده او مالونه په کلدارو باندې دي ډېر مشکل سره خلک مخ کړي دي یعنی د مخکې د پتل نه اوس بازارونه خراب شوي دي ډېر خراب شوي ډېر قیمتي زیاته د افغانۍ راوړه او کلدارو باندې خرڅوه بیا ته خپلې روپۍ نه ډکوي صحیح ده خیر اوسئ استاد مینهوالو ټول خلک دلته د کلدار څخه شکایت کوي نو کلدار په دې ورځونو کې کته پورته کېږي نرخ هم راغورځولی مننه خیر اوسئ بابا جانه دلته د باب مالټې نه معلومېږي کینو شته او دا و زموږ د دې ونې خپرونه تر بیا چې زه ستاسو په درنه چوپړ کې حاضرېږم تاسو بلای بخښونکی لاس ون الله مو مل شي